داسې پوښتنه کړې ده چې په یو کلي کې یو څوک امام وي خو بل څوک بې له شرعي عذره د ده څخه خوابد وي، نو بیا لمونځ څنګه دی پسې؟ محترمه، د اقتدا دپاره خوشحالي نه ده شرط. که یو څوک راغلی د امام څخه خوابد دی او بیا هم په امام پسې نیت وکړي، هغه لمونځ یې پسې صحیح کېږي، اقتدا یې پسې صحیح کېږي، لکن سړی باید د امام څخه خوابدی نه شي. نو ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام دوه میراث موږ ته راپاته دي، یو امامت کبرا دی چې امارت دی، یوه دانه امامت صغرا دی چې دا د مسجد امامت دی. نو دا ملایان چې دي دا د پیغمبر علیه صلات وسلام نائبین دي، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام وظیفه چې د امامت صغرا ده دا د ملایان پر غاړه اخیستې ده. نو سړی باید د امام سره داسې ګزاره وکړي چې د نورو خلکو څخه یو څه بل ډول یعنې احتیاط ورسره وکړي، خوابدی نه شي ځینې، نه دی د امام څخه نه امام د ده څخه. حتی قرآن شریف کې داسې راځي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، تاسې وایي خپل اوازونه تر اواز د نبي علیه صلات وسلام مه پورته کوئ. هغه ځان ته مسله ده. اوس مفسرین وایي د دې څخه د استاذ او د امام حق هم ثابتېږي. د امام د مخه به په زور خبرې لا نه کوي، استاذ د مخه به په زور خبرې لا نه کوي. نو داسې مسله ده. نو د استاذ سره باید احتیاط وشي، ډېر احتیاط وشي، د امام سره باید ډېر احتیاط وشي، خو لاکن صحت د لمانځه چې دی لمونځ یې پسې صحیح کېږي که څه هم د امام او د مقتدی سره خوابد وي. نو داسې مسله د عالمګیرۍ کې راځي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.